السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترمینو، دا د کرونا مرض یو عالمي وبا اعلان شوې ده او وبا هم ده. نو زموږ دپاره د مسلمانانو دپاره دا پکار دی چې احتیاط وکړو، د رش ځایو ته نسو ور او ماسکونه وتړو او د سکلې استعمال کړو او دغه رنګه لاسونه پرېولو، ځان و اهل و محول ټول وساتو. د عمر رضی الله تعالی عنه په زمانه کې په شام کې وبا راغله، بیا دی د شام له سفر څخه بیرته وګرځېدی. په دې وبا کې په دې غټ مرض کې چې طاعون نومېدی، دا یو وبا راغله. ابو عبیده رضی الله تعالی عنه کې وفات سو. هغه صحابه کرامو ته نصیحت وکړي: ایها الناس، انسانانو، دا یو مرض دی، رحمت دی زموږ دپاره. رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا کړې ده چې زما د امت مرګ په طاعون او دا تر تاسو مخکې صالحین نیکان خلک په دې مرض باندې مړ سوي دي او عذاب دی د کافرانو دپاره. نو ابو عبیده رضی الله عنه له دغه مرضي څخه شهید هم سو. بیا معاذ بن جبل رضی الله عنه ځینې شهید سو، د هغه زوی عبدالرحمن بن معاذ ځینې شهید سو. له هغه څخه بعد بیا امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه عمر بن عاص مشر کوي د دې صحابه کرامو، د دې مسلمانانو. هغه بیا نصیحت وکړي خلکو ته: دا یو عذاب دی، یو ناجوړي ده، یو مرض دی، د مسلمانانو دپاره رحمت دی. نو درځئ چې غرو ته ځین پورته سو. نو صحابه کرام باره غرو ته سره وختل، په غرو ته وختل، سره متفرق سول، جلا جلا سول او الله جل جلاله دغه مرض پورته هم کوي. بیا عمر بن خطاب رضی الله عنه ته دغه د عمر بن عاص واقعه او حکمت او د دې مرض څخه ځان پټېدن دا اوازه ور ورسېدله. عمر رضی الله عنه څه نه دي ویلي. ګوره دغه صحابي امر وکړي چې درځئ له دې مرض څخه غرو ته وخیژو. په غره خو سړی له مرګ څخه نه بچاویږي او نه په ماسک سړی له مرګ بچاویږي چې کوم مقدر کې لیکل سوي. خو دا ګوره احتیاطي کارونه دي. بعضې خلک وایي دا مرګ که په ماسک باندې له ما ګرځي نو بیخي دې دا مرګ راته راسي. مرګ خو یې نه دی معلوم، خو دا یو درد دی. ته به نسې په مړ، شاید په تا به دا مریضي پورې سي، مریض به سې، نور انسانان به ستا په وجه مړه سي. نو موږ په دې کې باید ډېر احتیاط وکړو، ماسک استعمال کړو، د سکلې په لاسو باندې کړو او لاسونه پرېولو او له کورو څخه نه راووځو. د رش ځایو د زخم کوم ځایو کې زخم وي، رش وي، هغو ځایو ته ور نه سو. بعضې خلک دا پښتانه بیا دومره زړور وي، هغه هم د شیطان یو دوکه ده، وایي دا په ما هېڅ نه کوي. دا د الله جل جلاله یو ابتلا ده، کافرانو مسلمانانو یې راوستله. باید موږ احتیاط هم وکړو. دغه باوجود بیا اذکار و هغه درودونه و هغه څه استعمال وکړو چې موږ درته ښولي دي. او خصوصا هغه مساجدو کې چې د جمعې لمونځ کېږي په پاکستان او افغانستان کې خو تر اوسه لا بندیز نه دی ورباندې لګېدلی. باید د هغه یو قسم مشینان پیدا کړي چې د خلکو چک وکړي چې کوم خلک په دې مرض مبتلا یې هغه مسجد ته نه پرېښول شي، ځکه نور مسلمانان په اخته کېږي. او ما چې پکې ما ته وویل ما دغه مشین چېرې پیدا کېږي، جمعې لمونځ که بند نه سو بس او 2 ساعته به ووایي چې پر دا دروازه ودرېږي، خلک ګوري چې څوک په دغه مرض اخته یې، هغه باید نه را پرېښول شي. نو دا ټول احتیاطي تدابیر دي. دا عمر بن عاص غټ صحابي و د امیر المؤمنین په زمانه کې، د عمر بن خطاب رضی الله عنه د حضرت عمر صاحب په زمانه کې د پوځ د مجاهدینو د صحابه کرامو مشر و. هغه صحابه کرامو ټول بس د دې بل علاج نشته، ځئ غرو ته سره وخیژو. بس سره ډلې سول، د متکې څخه هغه عذاب هم پورته کړي او طاعون مرضي هم پورته سول. نو دا احتیاطي تدابیر دي، صحابه کرام هم دا عمل کړي دي، موږ هم باید وکړو. تاریخ طبري صفحه 488 سنه 11 جلد نمبر 2 دا واقعه د صحابه کرامو ذکر کړې ده. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.